سلامونه ملګرو، هیله ده روغ جوړ او د صحت په جامو کې به وئ. زه نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوي ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د اتن ټوکنو خرڅول او د اتن نټورک څخه د پیسو نغدول در وښیم. نو که غواړئ خپل اتن ټوکن بدل کړئ USDT ته او USDT واخلئ، مستقیم خپل باینانس ټرست والټ او نورو ته ورکړئ. دا ویډیو را سره تر پایه وګورئ. راځو زه خپل ویډیو ته ملګرو، که چینل کې نوی چینل سبسکرایب، ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. نو ملګرو، د اتن د خرڅولو لپاره په اتن نټورک کې خپل یو آپشن فعال شوی چې موږ کولی شو د هغه په واسطه هغه اتن ټوکن خرڅ کړو په نوم د پی ټو پی آپشن، چې موږ کولی شو د دې آپشن له لارې اتن ټوکن خرڅ کړو. نو موږ به راځو په دې پی ټو پی آپشن باندې به کلیک اخلو. ملګرو، دلته به موږ اول یو پی ټو پی حساب جوړو، بیا دې کې به خپل اتن ټوکن خرڅو. چې ما خپل ټوکن هم خرڅ کړي دي، نو تاسو ته هغه ثبوت هم درښیم د ویډیو په منځ کې. راځو اوس ښه نو دوستانو، په پی ټو پی چې موږ کلیک وکړو دا ډول یو صفحه تاسو ته راوځيږي. سمه ده، زما لږ نټ ضعیف ده، لږ پرېږدم چې مکمل لوډ شي صفحه. دا ډول یو صفحه ده. دلته به موږ اتن پی ټو پی حساب لومړی جوړو ملګرو. سمه ده، ښه نو دوستانو، په دې لومړي ځای کې به د پی ټو پی کې د راجستر لپاره تاسو خپل ایمیل لیکئ. هغه ایمیل ولیکئ چې تاسو په اتن نټورک جوړ کړئ. مثال په ډول زه راځم یو ایمیل لیکم. ښه نو، جیمیل چې مو ولیکل ملګرو، په دومه خانه کې به تاسو خپل اکاونټ لپاره کوډ لیکئ. زه راځم دې ته یو کوډ هم لیکم. ښه نو دوستانو، کوډ مې هم ولیکه. کوډ باید تاسو داسې یو کوډ ولیکئ چې هغه 8 عددو څخه کم نه وي او په دې کې د انګلیسي غټ حروف، حسابي حروفونه لکه 1 2 3 او د اشاریه دار توري او همدا شان نښې لکه 8 او دغه ډول وي چې دا کوډ بیا تاسو ته ومني. ښه نو، دا چې مو ولیکه را به شئ په دې کې انټر پاسورډ اګین. دلته به ملګرو بیا هم همدغه کوډ چې مو په دې ځای کې ولیکه دا به راشي، دلته به تکرار کړئ. زه راځم بیا دلته لیکم. ښه نو ملګرو، کوډ چې مو دوباره تکرار کړو. کنټري برخه کې به خپل هیواد انتخاب کړئ. کم هیواد؟ افغانستان بل هیواد بل. لاندې آپشن ته راځو، انوایټ کوډ. انوایټ کوډ تاسو ته په صفحه ښکاري، همدغه انوایټ کوډ به راواخلئ. دې ځای کې به ټایپ کړئ یا به یې ولیکئ. چې دا مو ولیکه ملګرو، لاندې دغه ټکی به آن کړئ. زه راځم دا آن کوم او راجستر آپشن باندې به کلیک واخلئ. سمه ده، راجستر به کلیک واخلئ. اوس به صبر وکړو، اوس موږ راجستر کېږي. ښه نو، راجستر چې مو اوس تاسو جیمیل ته یو کوډ لیږل کېږي، لاړ به شئ خپل جیمیل ته. ښه نو، جیمیل ته چې راغلی دوستانو، اتن پی ټو پی لخوا تاسو ته جیمیل راځي. په دې کې دغه ډول یو کوډ ده. دا کوډ به تاسو د ځانه سره یا هم کاپي ونیسئ یا به هم راشئ، مستقیما به په دې ځای کې به یې ولیکئ. دوستانو، ما کاپي ونیو، دلته پیسټ کومه. نو دغه ده. دا وشو. چې دا وشو، دا لاندې آپشن به ووهئ سینډ یا ارسال. په دې باندې زه کلیک کوم. نو دغه د اوس زموږ اکاونټ په کامیابۍ سره جوړیږي دوستانو. ښه نو ملګرو، دغه د زموږ اکاونټ په اتن نټورک پی ټو پی برخه کې جوړ شو. اوس به دې کې موږ څنګه خپل ټوکن خرڅو یا هم که غواړو ټوکن واخلو، دا به څنګه کړو. ټولو نه به لومړی تاسو راشئ، په دغه ځای به کلیک کړئ، دغه خپل پروفایل به اپډیټ کړئ. نو په دې کې به خپل پروفایل نوم ورکړئ او دغه څیزونه به وکوئ. ښه نو دوستانو، د دې کار لپاره به تاسو راشئ په اورویو آپشن باندې به کلیک واخلئ. کله چې مو کلیک واخیسته دا ډول یو صفحه دلته راځي. تاسو به لومړی خپل اتن اکاونټ هم دې سره کنیکټ کوئ او خپل اکاونټ ته هم یو نیک نیم ورکړئ. د دې کار لپاره به تاسو دلته ګورئ یو د پنسل غوندې نښه ده، په دې به کلیک واخلئ. چې مو کلیک واخیسته دلته خپل اکاونټ ته نوم ورکړئ. مثلا زه یو نوم ورکوم خان، همدا ډول. او دلته به سیو آپشن ووهئ، دا به سیو کوئ ملګرو چې ستاسو اکاونټ ته یو نوم ورکړل شي. او که غواړئ خپل اکاونټ ته پکچر یا تصویر هم ورکړئ، همدې ځای څخه ورکول کېدو. اوس به راشو خپل اتن اکاونټ به دې سره کنیکټ کړو. په دې آپشن باندې به کلیک کړو ملګرو. دلته به خپل د اتن ایمیل ستاسو له مخکې لیکل شوي، تاسو به صرف سیو آپشن ووهئ، خپل اتن اکاونټ به دې سره کنیکټ کړئ. سیو آپشن زه وهم. نو دغه د اتن اکاونټ هم زموږ دې سره کنیکټ شولو ملګرو. نو دا کار چې اوس به موږ خپل اتن ټوکن دې ته لیږو او دلته به د خرڅولو طریقه هم تاسو ته ښیم. د لیږلو لپاره به اوس ځو خپل اتن اکاونټ ته. ښه نو دوستانو، اتن اپلیکیشن ته به راوګرځو. دلته به د ویلټ په برخه کلیک واخلو. دلته به اوس موږ دوستانو خپل اتن پی ټو پی اکاونټ ته اتن ټوکن ولیږو. اول ته به یې خرڅو. د لیږلو لپاره به خپله په اتن باندې کلیک کړو دوستانو. یا هم اتن نه به بیرون شم، دلته به د سینډ آپشن ووهو. سمه ده، سینډ آپشن وهم. دلته ګورئ څو آپشن راځي. تاسو به ډیپوزټ ټو اتن پی ټو پی په دې به کلیک واخلئ. نو دلته به اوس دوستانو جیم هم لیږلی شئ، اتن هم، خو جیم نه خرڅېږي. هلته اتن تاسو انتخاب کړئ. دلته به اندازه لیکئ چې څومره اتن غواړئ ولیږئ. هر څومره چې تاسو غواړئ کولی شئ خپل اتن پی ټو پی اکاونټ ته ولیږئ. خو بهتره دا ده تاسو 100 دانو څخه کم ونه لیږئ. کم هم لیږئ شئ، خو 100 دانې بهتره دي تاسو ولیږئ. نو زه راځم دلته 90 دانې لیکم. سمه ده، 90 دانې مې ولیکل.
او څنګه چې نه دلته لیمټ 100 ده، خو زه تاسو ته صرف راهنمایي کوم نو 100 دانو نه کم تاسو نشئ لیکلی. کله چې مو دلته ورته 100 دانې ولیکل، دلته به خپل د اتن پی ټو پی هماغه ایمیل لیکئ چې په کوم اکاونټ جوړ کړه. سمه ده، ایمیل چې مو لیکو دلته به سینډ او ټي پی باندې بیا تاسو کلیک وکوئ. په دې چې مو کلیک وکړو تاسو جمیل ته یو او ټي پی کوډ لیږل کېږي. اوس به خپل جمیل ته ځو. ښه نو دوستانو، جمیل ته چې راغلی دا ډول یو کوډ تاسو ته راځي. دا بیا ځان سره کاپي ونیسئ یا به یادداشت ونیسئ، هر ډول چې مو خوښه وي بیرته به راشئ اتن اپ ته. سمه ده، راځم اتن ته. اتن ته چې راغلی ملګرو د او ټي پي په برخه کې به همدا کوډ بیرته واچوئ. سمه ده، راځم همدا کوډ دلته لیکم. کله چې مو دا ولیکلو دوستانو را به شي، تاسو به څه کوئ، په سینډ آپشن باندې ور کلیک کوئ. سینډ چې مو ووهه کنفرم به ووهئ. له اتن اپلیکیشن څخه ستاسو ټوکن ځي اتن پی ټو پی ته. کله چې اتن پی ټو پی ته راغلل بیرته به اوس راشو خپل اتن پی ټو پی اکاونټ ته به ننوځو. زه راځم بیا په پی ټو پی کلیک کوم. ښه نو په پی ټو پی چې مو کلیک وکړو دا ځل به دلته داسې یو کار وکړئ چې لوګین آپشن به ووایي، خپل اکاونټ ته به ننوځئ. زه راځم لوګین آپشن وهم. دلته به په لومړي سر کې خپل هماغه ایمیل او په دوم کې به خپل کوډ ورته ولیکئ او خپل اتن پی ټو پی ته به ننوځئ. زه راځم خپل ریل اکاونټ ته ننوځم دا ځلې. لاندې به لوګین آپشن ووهئ. اوس خپل اتن پی ټو پی اکاونټ ته ننوځو. ښه نو دوستانو، زه خپل پی ټو پی اکاونټ ته راغلم. نو کله چې تاسو خپل پی ټو پی اکاونټ ته راغللی، دغلته ستاسو وایلټ ده دوستانو. دا لوډینګ تمام شي. ښه نو دوستانو، بیا به راشئ تاسو به دغه د وایلټ په برخه کلیک کوئ. په دې چې کلیک کوئ ستاسو ټوکن به له اتن اپ څخه اتن پی ټو پی اکاونټ ته هم راغلی. دلته چې څنګه وینئ ما سره 209.50 ټوکن دي اتن او 15.8 یو اس ډي ټي ده چې یو اندازه اتن ټوکن مې خرڅ کړه او دغه مقدار یو اس ډي ټي راته لاسته راغلی. اوس راځم تاسو ته د خرڅولو طریقه ښیم، که څوک غواړي خرڅ کړي یا څوک غواړي واخلي د اخیستلو هم ښیم. دلته ملګرو د بای په برخه کې تاسو کولی شئ ټوکن واخلئ او د سل په برخه کې تاسو خرڅ کړئ. بای برخه کې ګورئ ملګرو دا خلکو آرډرونه ایښي دي د خرڅولو لپاره. مثلا دا کس وایي چې زه یو اتن خرڅوم په 0.38 سنټو کې او اویلیبل چې ما سره دی وایي 1140 دی او مینیموم ډیل چې کومه 15 یو اس ډي ټي نه تر 114 یو اس ډي ټي. نو که څوک غواړي اتن واخلي دلته به راځي په خپله خوښه به نرخ ګوري چې د هر کس څخه یې زړه واخیستلی، نو دلته به د بای آپشن کلیک کړي. د بای آپشن په کلیک کولو تاسو کولی شئ واخلئ. سمه ده، بای آپشن چې مو کلیک کړو دلته تاسو ته پوښتنه کوي چې د څومره پیسو غواړئ تاسو واخلئ. دلته به اندازه لیکئ، مثلا $50 ورڅونه. زه مثلا لیکم 15.8 زه غواړم واخلم. نو بای آپشن چې ووایي تاسو څخه ستاسو بیلانس کې که یو اس ډي ټي وي، یو اس ډي ټي کمیږي او اتن ټوکن درکوي او همداشان 1% فیس هم لري. نو زه نه غواړم واخلم، کینسل وهمه او راځم تاسو ته د خرڅولو طریقه اوس درښیم. خرڅولو لپاره دوستانو دوه طریقې دي. یو چې تاسو خپله آرډر کیدئ، یو چې تاسو د سل په برخه کې چا چې د اخیستلو لپاره آرډرونه ایښي په دوه خرڅ کوئ. راځم اول د سل په برخه کلیک کوو. نو دلته لږ په تمه کېږم د آرډرونه راواړئ دغه دي. نو دلته دوستانو بعضې کسان آرډرونه ږدي چې مثلا زما اتن ټوکن په کار دي او غواړم واخلم. مثلا دا درته ښیم، د کس اوس آرډر ایښی ده. دا کس وایي چې زه اتن ټوکن اخلم په 0.018 سنټ کې یو اتن او همدا شانه زه چې اندازه پورې اخلم نو تقریبا دومره اندازه ده او مینیموم دومره دي. نو که څوک غواړي چې په دوه مستقیم خپل ټوکن خرڅ کړي، سل آپشن به ووهئ. سل آپشن باندې زه راځم کلیک کوم. دلته اوس راځي چې تاسو څونه سل کوئ. مثلا ما سره 209.50 اتن ول تاسو ته مې وښودل. دونه اندازه ما مثلا الو وهو غواړم ټول خرڅ کړم. دلته ماته وایي چې تا ته دومره یو اس ډي ټي درکول کېږي په بدل کې. که سل آپشن وهم مستقیم زما ټوکن خرڅېږي او ماته به دومره اندازه یو اس ډي ټي په خپل اتن پی ټو پی اکاونټ کې اویلیبل شي او همداشان د خرڅولو 15% فیس هم دلته ده. لومړی دا طریقه چې تاسو کولی شئ دلته په خپله چا چې آرډرونه د اخیستلو لپاره ایښي په دوه خلکو خرڅ کړئ چې د هر چا نرخ او آرډر مو خوښ و کولی شئ سل آپشن ورته ووهئ او خپل ټوکن په دغه کس باندې خرڅ کړئ. او بله طریقه چې تاسو غواړئ خرڅ کړئ تاسو خپله خوښه باندې کولی شئ آرډر کړئ. دا به څنګه کړئ؟ زه راځم په دې کریټ آرډر باندې کلیک کوم. دلته وایي چې تاسو د اخیستو لپاره غواړئ آرډر کړئ که د خرڅولو. که غواړئ څوک یې واخلي د کریټ بای آرډر باندې به کلیک وکوئ او په خپله خوښه به آرډر کړئ. او که غواړئ چې خرڅ کړئ خرڅولو لپاره
نو تاسو به راشئ په دې آپشن به کلیک کوئ کریټ سیل order. راځم په دې کلیک کوم، لاندې به کنټینیو په تور رنګ کې ووهئ. کله چې مو دا ووهه دغه د تاسو ته داسې یو صفحه راوړي. دلته اوس تاسو غواړئ کم ټوکن خرڅ کړئ. په دې ځای کې لومړی تاسو ته وایي اتن خرڅوئ، جیم خرڅوئ، که پای تر اوسه پکې نه دي راغلي خو اتن او جیم خرڅوئ سئ. جیم نه خرڅېږي دوستانو خو اتن خرڅېږي. ښه نو دلته راځو پرایس لیکو چې غواړو په څه قیمت کې خپل یو اتن ټوکن خرڅ کړو. مثلا زه پرایس ږدم 0.05 کې زه غواړم په 5 سنټو کې یو اتن ټوکن خرڅ کړم. نو دا ده. نو دلته به لاندې اوس تاسو ورته کنټینیو آپشن باندې کلیک واخلئ. کله چې مو دا ووهه دلته اوس تاسو ته بل آپشن راځي. دلته تاسو ته وایي چې څومره ټوکن خپل خرڅوئ په دې ځای کې. تاسو به مثلا دلته ورته لیمیټ لیکئ چې څومره ټوکن زه مثلا غواړم 50 دانې مینیموم 100 دي. سمه ده. دلته هم زه غواړم 100 ټوکن خرڅ کړم. نو دلته بیا لاندې ارزښت هم لیکي. ما ته یې 100 ټوکن د $5 خرڅېږي. سمه ده. دلته اوس لاندې دوه آپشنه نور هم دي. دلته تاسو ته وایي چې مثلا ماکس آرډر مو څونه ده، مینیموم آرډر مو څونه ده. مینیموم خپله ملګرو 15 سنټه ده او ماکس آرډر مطلب یعنې چې تاسو څومره غواړئ خرڅ کړئ. که غواړئ مثلا د $50 صرف خرڅ کړئ، زه مثلا لیکم چې ماکس آرډر او مینیموم آرډر مې 15 ده. نو دغه ده. دا چې مو لیکل شو. دلته ماکس آرډر 10 ده. که چېرته تاسو غواړئ 10 ولیکئ یا هم دغه ټکی ووهئ غیر فعاله کړئ دا برخه بیخي چې راحته شئ. نو دلته به تاسو نور کنټینیو آپشن ووهئ. ستاسو آرډر راځي سایټ ته ثبتېږي. دغه دلته تاسو ته بیا یو معلومات هم درکوي چې تاسو په دې پرایس کې په 15 سنټو کې غواړئ یو دانه اتن خرڅ کړئ او تاسو 100 اتن خرڅوئ او چې ټول کېږي $5. نو که موافق وي رابشئ کنټینیو آپشن باندې به کلیک واخلئ. زه راځم مثلا کنټینیو وهم. اوس به ستاسو آرډر کریټ شي په دې ځای کې. دغه د آرډر مو کریټ شو. ستاسو آرډر سکسسفول ولګېدلو. سمه ده. ښه نو اوس دوستانو په دې برخه کې کلیک کوو. تاسو د خپل آرډر حالت دلته معلومولی شئ. اورویو باندې بیا دوباره کلیک کوو. دلته اوس زموږ د اکاونټ انفارمیشن راوړي. لږ انتظار کېږو. لاندې اوس موږ ته ښکارئ. ښه نو لاندې راځم زه. نو دلته ګورئ دوستانو په دغه ځای کې اوس د موږ آرډر ښیي چې څوک مثلا موږ نه واخلي یا هم ګورئ دا مخکې ما یو آرډر د 100 لپاره ایښی و چې کمپلیټ شوی د 100 دانې اتن مې خرڅ کړي وو په 0.055 کې. نو تاسو د خپل آرډر تاریخچه یا هسټوري دلته کتلی شئ چې تاسو څخه بیا څوک واخلي یا هم ګورئ ما چې دا اوس کوم آرډر دلته کېښوده د خرڅولو لپاره دغه ده. دلته پروګرس حالت کې ده یعنې تر اوسه چا زموږ ټوکن نه دي اخیستي. که غواړئ چې خپل آرډر کینسل کړئ یا نه غواړئ خرڅ کړئ نو کینسل آپشن په وهلو کولی شئ بیرته خپل آرډر کینسل هم کوئ. ملګرو زه راځم کینسل کوم یې ځکه نه غواړم زه یې خرڅ کړم فعلا ځکه نرخ یې ټیټ ده. نو همداشان کله چې تاسو ټوکن خرڅ کړئ ملګرو تاسو ته دلته USDT اویلیبل کېږي چې ما څنګه وویل 100 دانې مې مخکې خرڅ کړي وو په $15.15. ښه نو کله چې مو خرڅ کړل USDT درته اویلیبل شوله. اوس به دا USDT څنګه وډرا کوو. د وډرا لپاره به تاسو راشئ په وډرا آپشن باندې به کلیک واخلئ او دلته تاسو اوس خپل د وډرا لپاره به اندازه اوس دلته لیکئ. څونه مثلا لیګل غواړئ مینیموم تاسو 10 USDT ده د وډرا اندازه مینیموم 10 ده. مخکې هر څومره کېده خو اوس یې 10 ته جګه کړې یعنې 10 USDT نه کم له سایټه نه لیږل کېږي. او همداشان په دې برخه کې به خپل د ویلټ ادرس ورکوئ. سمه ده. خپل ویلټ د USDT ادرس ورته ورکئ په شبکه د BNB سمارټ چین دلته ګورئ لیکلي هم دي ترانسفر BNB سمارټ چین نیټورک. نو دلته به خپل BNB سمارټ چین ادرس ورکئ. کنټینیو آپشن به ووهئ. بیا ستاسو جمیل ته کوډ راځي کوډ به راواخلئ دلته به ورکئ. ستاسو ټوکن یا USDT ډایرکټ ستاسو بایننس ته غواړئ هر څه ته غواړئ لیږل کېږي او همداشان د لیږلو فیس یو USDT ده. نو دغه دوستانو د اتن نیټورک د P2P و د اتن نیټورک خرڅول د P2P له لارې او همداشان بیرته اخیستل. نو تاسو کولی شئ په اتن نیټورک کې په دغه طریقه خپل ټوکن واخلئ خرڅ یې کړئ. نو دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. تر خپلو راتلونکو ویډیوګانو پورې ملګرو نور زه تاسو په خدای سپارم. زموږ نورو ویډیوګانو ته هم انتظار وکړئ.